حقیقت حقیقت څومره لرې خو څومره نږدې. ښایي یو هغه څه یا یوازینی هغه څه چې ټول انسانان یې غواړي، حتی له خدایه منکرین یې غواړي، او هغوی هم هڅه لري چې ورورسیږي حقیقت. ښه، له ذهني تعریفو د حقیقته به تېر شو. یعنې یو ډول هر زړه په دې باور ده چې حقیقت شته. یو حقیقت غواړو، یو د حقیقت ستړي یاستو، یو د حقیقت تږي یاستو. خو دا حقیقت به څنګه ځان راښیي؟ چیرې به ځان راښیي؟ زه خپل حقیقت لټوم. نو زه چې وي حقیقت به چیرته ځای سي؟ زه باید لرې شي. ایګو د حقیقت ځای ده نیولی ده. دغه دروغ دي چې د حقیقت په مخې پرده اچولې ده. کنې حقیقت شته، لکه زه او ته چې یاستو. شاوخوا مو یو مخ د حقیقت بحر راټول ده. دغه څېرې، دغه شکلونه، دا مختلف نومونه، دا ټول څېرې ماسکونه دي چې حقیقت اغوستي دي. که چېرته زه لرې شي او حقیقت د زه ځای ونیسي، نو ښایي حقیقت په دې وړتیا په سړي کې ځان ښکاره کړه چې هر وګړی د حقیقت یوه ځانګړې څېره وګڼي. او دا ستر بخت ده، خو نقد بخت ده، راسره مال بخت ده. ښایي د دغه بخت کلی مینه وي، یو مینهګر زړه چې ځان ته او بل هر وګړي ته د حقیقت د یوې څېرې په سترګه وګوري. واه 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 واه، د څه سترې شتمنۍ په غاړه ولاړ یاستو او له تندې او له لوږې مرو. حقیقت تر طلاو، تر الماسو، تر زرو، تر زمرودو، تر هر څه لوړ جنس، تر اټومو، تر نیوترونو، تر پلاتونیمو، تر هر څه ځواکمن جنس. خو دغه ده، دغه شیبه شته. خو په دې شرط چې ځای ورته تش کړو، مجرا شو او وسیله یې شو. او دا یو مینهګر زړه غواړي. مینه ستر قمار ده، ځکه نو ستره زړورتیا غواړي. او زړور تاسو یاست، یو بختور مشه ده.